جی د ژغ قدرمنې دا ټیم زه په خمرنګ باندې ویلوړ یم لکه تاسو ته پته ده چې دلته کوم سلمان خیل قبیله دو نو هغه تیر چې کومې ډېرې کاډې رغلې وې د دوی کلي رغلې وي هغه خو یې نه پرېښول هغه یې واپس کړل اوس رژا دو یې در روان دی نو دلته چې کوم وزیرته خلک رغلی دی پاکستان نور شاعرینه ته نو هغه ووځي خو دلته په خمرنګ باندې دی نه پرېږدي د څورې دي شي چې دی سور دي د سلمان خیل قبیلې سره تعلق لرونکی سپین ږیری د موسی ویلوړ دی کاکا نوم ورته وښایه حاجي راز محمد سلیمان خیل راز محمد صاحب درته وایه چې دا د څورې دي شي چې دا خلک بند کړی دی دا تقریبا صاحب دا نن درېمه څلورمه نه بلکې پنځمه ده دا خلک یې ایثار کړي دي دا ولې نه پرېږدي څه مسله خو مسله خو ډېرې دي دلته خو چې دلته ځینې دا خبرې کوي چې دا تاسو ملکانو بیا د دستخطونه ورکړي چې دا سلیمان خیل قبیله مه پرېږدي نو خو په شک کې د نه موږ لیدلي دي نه ما اورېدلي دي خو دوی دلته دا راته وویل ښه له موږ سره څه ثبوت نشته نه تر هغو خلکو موږ پرې ایښي چې موږ چاته وایو چې تاسو ته دا ثبوت چا درکړی موږ ته یو فوټو کاپۍ راکړي چې موږ تر غجي پورې ورسېږو نو دا خو په شک کې ده حال چې موږ رالو دلته نن تاسو مو راسره واستئ دا حال تاسو ورته ګازنې راغلي په خمرنګ باندې ولاړ دلته کنکلي کړه چې ستا ماشومان ستا جنګۍ ستا بوډاګانې ښځې شته بیماران شته هر رقم خلک شته دلته ډېر خلک موږ واورېدل د واړه ماشومان دلته پرون راشي 2 کسان مړه شوي هم دي دلته پاک رسېدلي دي نو دلته نه د اوبو انتظام شته نه د مړۍ یو انتظام شته دا چې کومه ګناه نیولې دي حکومت یې موږ ته ګناه راوښي هغه ګناه به هغه سزا به موږ ورکړو تا وویل چې دلته 2 کسان وفات شوي دي دلته 2 کسان وفات شوي دي کلي کړه چې رسولې دي هغه ته نو اوس دا چې دا خو الله جل جلاله به موږ پې نیولي بالکل او دا حکومت پې نیولی نو حکومت ته دا مهرباني کوي حکومت یې مور او پلار نسبي خلکو باندې نظر اساني وکړي اوس تاسو دلته احتجاج شروع کړی دی احتجاج د روډ په دغه باندې شروع کړی دی چې د خلکو مجبورانې خو تاسو ولیدلې بیا له دغه ځای کې چې صوبدار ټلیفون وکړو دغه چې تا وغوښتل هلته ورغلو تاسو راسره واستئ 3 غنټې دروازې ته ولاړو موږ ته یو سړی راوتول نه هغه لوړپوړي چارواکي نو هغه نه راوتل برګیډر صاحب هغه موږ ته ټیم راکړو چې تاسو سبا ته راسئ نو موږ چې موږ نن نه در پرېږدي او موږ سره نن ملاقات نه کوي نو سبا بیا له موږ سره څوک ملاقات کوي ډېره مننه ډېره شکریه د ژغ قدرمنې د سلمان خیل قومي مومنټ چې کوم چیرمن دی ګلاب د هغه د مشر ویلوړ دی ګلاب دلته وستو سرور بند کړی دی احتجاج هم شریک کړی دی کچیرې دغه سلمان خیل د دلته چې کوم دغه د میژ د تصویرونه دلته نوستي مخته درېمې نه پرېږدي نو تاسو مخته بیا څه کوي موږ په لال فورم نه احتجاج کړی دا حکومت نم دا درخواست کړی برګیډیر صاحب ته راغلی خو مذاکرات نه را سره کو د خلکو سره احتجاج کوروډه بندول موږ ماته کړو خو پیلال موږ دلته فورم نه احتجاج کړی دا موږ د حکومت نه د اعلی حکم نه دا درخواست کوو چې موږ به دې باندې مجبور کوو چې دلته احتجاج وکړو دی وانه د تسل مختم او خیر مې دې ته مجبور کې چې مطلب موږ نور د عمل وکړو مطلب دې مو مجبور کوو د خپل ماشومان لکه مخ ته ساجي صاحب خبره وکړه چې دلته یقینا خلک راغلی وکړي کله ماشومان سره لا بیمار رانسوي لا سمخته بیماری وفات شوی دی دې ذمہوار څوک اول خو موږ د ریاست دا پښتنه کوي دا ماشوم وفات شوی دی دې ذمہوار څوک تر راوښه مشته یغ نه بعد به دا احتجاج تر څو پورې جاری سلار نه خلاص شوی دا موږ فرم نه احتجاج کړی دا موږ بدامنی نه غواړو موږ فرم نه خلک سلیمان خیل کوم فرم نه کوم دا خو لیکن موږ د ادارو نه دا هم پښتنه کوو چې دا کومه اطاعتوره پالیسي د استاد سلیمان خیل لپاره ګیټ بند کړی سلیمان خیل نه اخوته پرېږدي نه دی خواته پرېږدي کومه پالیسي ده نور خلک خلاص ډېره مننه ډېره شکریه جی د ژغ قدرمنې دغه یو کاسر سره ویلوړ دی ته افغانستان ته وړې زه افغانستان ته وړم ښه محمد انور څورې د شي چرغلی دلته مې نن مې 2 ورځ ښه ولې دې نه پرېږدي بس ګیټ بنده زه خالد 2 زنانه پېږدي نور ټول بند دي ښه هېڅوک هم نه پېږدي ولاکې خرڅه تمامه شوله اوبه نشته چای نشته او داسې اوبه نشته ټوخران پر روډ پراته یې ښه شلته وشاتې ورور لږتې پسې راسبې کې ښه وجاتې چاته څه ووایو د ژغ قدرمنې تاسو واورېدل دغه مې سوپر دي چې څومره د موسی ویلوړ دي دغه ټول تاسو مې سوپر یې پورته درېمئ ته نور ته وښایه ما نوم حضرت علي ده حضرت علي افغانستان ته درېمئ افغانستان ته ځم عیده ته درېمئ هو نه دې پرېږدي یا نه پرېږدي نن 5مه ورځ د تلې ناست 5مه ورځ په د خمرنګ باندې دلته ناست بیخي هم پرېږدي نه څه درته وایي بس نه هم پرېږدي نو چې انسانونه یې درخداري که انسانان بله لا خپرېږي به وو ډېره مننه ډېره شکریه جی د ژغ قدرمنې د دغه پر یو تو سوار وېده اسې
لب داسې وخت روغی چې پښتین خپل یوه بل کور ته نشي سره تللی لکه مورنی وطن دی د میژ افغانستان دغه نه خو دی چې څوک چې مطلب افلاطون روچک شي دغه پښتونه نشي څوک سره یې سورولی خواصې ځون په خلک باندې زشت کو نو دغه خلک درېمې دلته مزیرا وکړو دلته کاروبار روزګار وکړو اوس د عیده شپېر نږدې شوي دي نو دغه پورته ووړي خپل کلي ته ووړي نو دغه خلک نه پرېږدي دلته یې سور کړي دي په خامرنګ باندې لکه نور داسې څه مسله نشته دغه خلک توس وینئ چې په دغه کې څه مسله نشته دی خو صرف مسله دا دی چې دلته د دې مشرون چې کوم نوستي دغه ته پیسې نه میلاویږي ټول د پیسې کیل دی دغه پیسې غوړي دلته دی ورته چې مطلب یو کاس چې وړي داسې کاسون هشته دی چې مطلب په لاس 1000 روپۍ باندې دله خلک اړوي د هغه خلک راړوي په دغه ځای باندې غونډ د پیسې کاروبار دی نور نه د ملک غم شته دغه کاسونه سره او نه د بل چا غم شته ور سره صرف د جیب غم دی د پیسې غم دی اے کے وزیر ژغ نیوز خامرنګ